دومره طاقتور ذات دی سره د دې طاقته موږ ته صبر کوي نو ته هم خیر دی د انسانانو ته لږ صبر کوه ته خو ډېر کمزوری ستا به څه زوري مړه زما خو ستا څه زور شته نو موږ هم لږ صبر کوو څوک زیاته وکړي خیر دی څوک زموږ حق نه راکړي خیر دی لږ صبر وکړه څوک زموږ سره ښه نه کوي خیر دی لږ صبر وکړه څوک زموږ سره ظلم او زیاتې کوي خیر دی لږ صبر وکړه الله دومره طاقتور ذات صبر کوي د فرعون په شان کافرانو او دومره طاقتور او ته دومره کمزوری انسان صبر نه کوي نه وایي زه وبه ګوري وایي زما پښتو او زما غیرت کېده د پښتو او غیرت په خپل جیب کې موږ ته دلته دا صفت بیانو چې د ځان نه به حلیم جوړی حلیم صابر او حلیم څوک وي ویم درته چې طاقت یې د بدل د اخیستو وي او نه یې صبر کوي هغې ته ګوره حلیم نه و چې طاقت یې د بدل د اخیستو نه دی به خود صبر کوي اصله بله لارې شته یو سړی دی کمزوری دی او د زورور سره یې مسله راغلې ده جي موږ ورته صبر کړی دی بس ته به خود صبر کوي ته څه کوي ته کې څه ستا په هغه اوس نه رسي ته به صبر کوې خو یو سړی دی زورور دی ښه زورور دی ښه طاقتور دی ښه عزتمند دی ښه خبرې کولی شي ښه مسلې بیانولی شي ښه فصاحت او بلاغت دی ښه مال دی ښه شهرت دی او د ده سره یو کمزوری زیاتې وکړي ظلم وکړي هر څه وکړي دې صبر کوي دې ته حلیم وایي په ځان کې دا صفت راولي چې الله سبحانه وتعالی دغه انسان خوښي چې هغه کې څه وي هغه کې حلم وي څوک زیاتې وکړي ظلم وکړي په هر څه کې ورته صبر کوي الله څه وایي فمن عفا واصلح او چا چې معافي وکړه او خبره یې جوړه کړه یا الله څه به له ورکې ناشنا اجر دی که نه د دې حلم او د دې معافي کول یا الله اجر یې راته بیان کړه فاجره علی الله بس اجر یې د الله سره دی پرېږدی قیامت په ورځ به یې پته ولګي چې نه یې بیانوي نو دا به اوس هم اجر وي ځکه دا قانون یاد ساتئ چې کله هم الله د یو عبادت اجر بیان نه کړي نو د دې اجر بیا بې حسابه دی چې الله ته معلوم دی په ځان کې د صفت راولي اشج عبدالقیس چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل په صحیح مسلم کې دا حدیث دی وان فیک لخصلتین یحبهم الله اشج وي په تا کې دوه صفات دي الله ډېر خوښ دي یو د ذکر کول حلم دا کې حلم د ډېر صابر انسان او الله سبحانه وتعالی د نیکانو خلکو ګوره صفت هم په دې نوم سره کړی لکه الله ابراهیم علیه السلام له زیری ورکړو د اسحاق علیه السلام زیری له ورکړو الله څه وایي فبشرناه بغلام حلیم زیری ورکو موږ هغه ته د داسې هلک چې صابره و غلام حلیم او د ده د پلار ابراهیم علیه السلام چې الله ورته صابر زوی ورکوي د پلار به یې سوی کېږي الله وی ان ابراهیم لأواه حلیم الله وی دغه پلار بس همیشه یې ما ته واپس کېدونکی و ډېر صابره سړی و او به ذکر الله وی ان ابراهیم لحلیم اواه منیب صابره الله ته واپس کېدونکی انسان ابراهیم علیه السلام رب العالمین صفت وکړو په دې نوم سره په دې صفت سره چې دا حلیم نو په ځان کې دا صفت راولي به که نه ما تاسو ته دې د نومونه چې ما درسونه شروع کول کې تاسو ته یاد ما دا خبره ذکر کړې وه یو څو اهم نکات ما یې د الله د نومونو نه مخکې یاد ساتئ یو نقطه مې دا بیان کړې وه چې د الله ډېره خوښه ده چې کوم د هغه صفات دي چې یو هغه صفات دي چې صرف د الله سره ښایي هغه نه یو هغه صفات دي چې په بنده کې هم راتلی شي نو بیا هم د بنده او د الله هغې کې فرق دی هغه موږ دلته مسله واضح کړې وه خو مقصدي خبره دا وه د الله دا خوښي چې دغه صفت په دې بنده کې هم راشي یو صفت دا ده الحلیم الله صبر کوي تعدي نه کوي په
عذاب ورکولو کې په سزا ورکولو کې به تمم تایدینه کې تمم صبر کې څو نومونه شو اته څلوېښت نومونه شو د الله سبحانه وتعالی او په دې باندې به اکتفا وکړو زما خپل ځاني دا حال دی تاسو نه یم خبر الله اعلم لکه چې عباس پکې زه ویلم نو لکه داسې توجه یې نه وي چې د الله نوم ذکر کړي بس پکې اسویلي کې او بعض پکې څه کې او څه کې لکه بعضو ته زه وګورم نو زړه مې خو ما ته خپل ظاهري وضعیت د سهاره پورې هم بیانوم نه ستړی کېږي دومره خوندوره موضوع ده او دومره ښایسته موضوع ده کوشش کوئ محنت کوئ دې درسونو کې د حاضرېدو د دې د اورېدو د دې د نوټ کولو د دې د لیکلو او بیا د دې د بیانولو دا شو ټول اته څلوېښت نومونه د الله سبحانه وتعالی په ننني درس کې یو نوم شو التواب او دویم الحلیم زه غواړم چې یو کس ماته دا اته څلوېښت نومونه ټول بیان کړي چې دې ملګرو ته رایاد شي بیا یو ملګری چې تکړه ملګری یې ټول لیکلي او یې ټول یاد کړي الله الرب الرحمن الرحيم الحي القيوم الأعلى العلي المتعال الكريم الودود الغفور الغفار العزيز الجميل القادر القدير المقتدر العفو الواحد الأحد المجيب القريب الملك المليك المالك الصمد الحميد المجيد الغني الحكيم العظيم القوي